د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ د شیر آباد په کلي کې یوه دیني مدرسه د پوهنې رئیس او یو شمېر نورو په شتون کې له جوړېدو وروسته پرانیستل شوه. ویل کېږي چې دغه مدرسه د یو شمېر سوداګرو او ځایي خلکو لخوا د 1,200,000 افغانیو په لګښت جوړه شوې ده. این مدرسه تقریبا 4 سال پیش زمین ای گرفته شده بود که ما امسال تانستیم بعد از عید قربان گذشته این را شروع کردیم. الحمدلله به 1 سال به اینجا رسانیدیم. به تعمیر از تقریبا 12 لگ افغانی به همراه چاه ما مصرف کردیم. زمین از ایران تقریبا ما به 13 لگ افغانی یا 12.5 لگ افغانی زمینش را گرفتیم. د دې ښوونیز ځای د پرانیستلو په مراسمو کې د بلخ د پوهنې رئیس د افغانانو په منځ کې د مدرسو څرنګوالی ځانګړی وباله او په دې برخه کې د لا زیات ملاتړ ډاډ ورکړ. معرف د رئیس په حیث باندې هغه څوک چې د مدارس سره کومکونه کوي ډیره تشکریا ادا کوم او خصوصا د دې مدرسې مؤسس چې د مدرسې جوړه کړې ده الله پاک د ورته ډیر زیات خیر ورکړي او زه ورسره همکار یم. موږ هر وخت دغه کولی شو موږ ورسره همکار یو. ورته مهال د دې سیمې اوسیدونکي د دغې مدرسې جوړولو او پرانیستلو څخه خوښي څرګندوي او دا د دیني علومو په وده کې یو اغیزمن ګام بولي. الحمدلله رشتکای ما اینجا درس میخوانه. خیلی از کوچه و گذارها جمع شدگی است. یک آبادی رشد منطقه است. خیلی خوب است. شکر الحمدلله امروز علما خیلی آمدن. ما خیلی برای زنا خوشحال شدیم. ان شاء الله ما آمادگی اینجا داریم که بچه‌ها رو بیاریم اینجا درس بخونن و ان شاء الله در این مدرسه خیلی خوشحال شدیم. د شته معلوماتو له مخې اوس مهال په بلخ ولایت کې 1,083 مدرسې شتون لري چې له دې ډلې څخه 80 د اسلامي امارت له بریا وروسته جوړې شوي دي.